السلام علیکم ګرانو کتونکو کټونه به تاسو ډېر لیدلي خو نن درته دونه واړه واړه کټکي ښیم چې مکمل د ماشومانو د لوبو کټکي دي او په دې لاره تېرېدو ډېره مزه وه چې ومولیدل راتاو شو ورته دا وګورئ نو ډېر ښکلي کټکي دي او که دې خوا وګورئ نو نور د ماشومانو د لوبو دپاره دغه بل څیز ورسره هم جوړ کړی دی او داسې ورسره دا چوکۍ دي غټ کټونه هم دي او دا کرسۍ دي وړې وړې ښکلي وګورئ ماشاءالله د کټکو باندې ډېره خواري کړې ده او داسې ورسره غټ کټونه هم دي نو په دې لار تېرېدو راته وشو ماشاءالله ډېره خواري پرې کړې ده ډېر ښکلی کار یې کړی دی دا وګورئ اکثر چې ماشومان داسې کټکي ویني نو خوشحالېږي به ورته او دا وګوره دې کې چې تقریبا چې دوه ماشومان خو پکې په سرو د کېدی شي او نور غټ کټونه هم دي قسم قسم کټکي دي او ډېر په ښکلي طرز کې جوړ کړي دي په ښکلي انداز کې دغه وګوره دا غټ کټونه دي هغه وګوره بره چت سره هم کټونه راویزان کړي دي دا وګوره دا کاکا موجود دی السلام علیکم څنګه ماما خیر دی امن دی دا کټکي مې ولیده ماشاءالله ډېر زبردست جوړ شوي دي دا څنګه تاسو ته چېرته نه تیار راځي که نه تاسو جوړوئ دا موږ خپل جوړوو ښه جي څومره وخت نه دا کاروبار کوئ کاروبار خو موږ ډېر وخت نه کوو خو دلته نن ما ته وویل لکه ړومبۍ ورځ ده ښه جي او دلته اوس راغلي ښه نو څنګه خلک یې خوښوئ بس انشاءالله ولې به نه خوښوئ مونږ خو په لار تېرېدو یې ومولیده نو ډېره په نظر ډېر ښکلي ښکارېده ډېره مزه یې کوله راته وشو ورته ولې نه او ډېر خلک داسې وي چې ماشومانو دپاره دا خوښوي او وړي یې دې کټ ته وګورئ ملګرو اکثر به خلکو وایي چې د کټ سر ته پروزي او کلنګې ته خو حساب به وي بدل دي نو دا وګوره هغه سیسټم دی بدل کړی دی هغه لنګ یې ورته منځ ته راوست دا څنګه استاد دا لنګه مو ورته دلته کې نو بس دا نن سبا ډیزاین هم دی او خلک خوښوي ده ښه جي بل دې کې دا سیسټم دی چې لکه دا لنګې منګې راښکل دی کې بیا نه وي ښه جي او دا بس دغه شان چې درکوې به دا کټ دی دا به دغه شان ټیټ جولی کېږي نه لکه دا به دغه شان ټیټ ښه نو څنګه کار ښه روان دی الحمدلله انشاءالله ما ته وویل زموږ خو بس لکه نوی دوکان دی او زموږ به کوشش دی چې لکه موږ به ریټ هم ډېر مناسب ورکوو ښه جي او سیس به هم صحیح ورکوو صحیح معیار به هم ښیي او لکه ریټ به هم صحیح مناسب وي ښه څوک چې اخلي دا پته ورته وښایي ځای دا خو بس لکه دا شیدو بازار نه لږ رابار ښه جي بس دی شیدو خو بازار نه لږ رابار دی دا صحیح او یو دا ثوابت سنجۍ سره خوا کې صحیح دغه زموږ پته ده ښه نور څه ویل غواړئ بس رعایت به کوئ انشاءالله ریټ به ډېر مناسب وي ښه صحیح نو ګرانو کتونکو تاسو که د ماشاءالله ښکلي ښکلي کټونه ښکلي ښکلي کټکي جوړ کړي دي ډېر غټ غټ کټونه به تاسو لیدلي خو دا دلته کې چې کوم اهم خبره وه اهم پوینټ مونږ پرې راته وشو دا واړه کټکي مونږ ولیده واړه واړه کټکي بیا د هغې نه هم زیات چې کوم واړو دا د ماشومانو دپاره دا مو ولیده نو راته وشو او ماشاءالله کار یې ډېر توله روان دی او غټ کټونو کې هم ډېر ښکلي ښکلي کټونه جوړ کړي دي ډېر خواري کړي ده او دا دی اوس هم استاد جي لګیا دی رنګ ورکوي ښو ته چا ته هم داسې قسمه کټ ضرورت وي راتلی شي استاد جي څنګه یې دا کټ مو کله تیار کو دا بس داسې تیارېږي دی رنګ ورکوو ښه دا یې تیارېږي دا یو کټ باندې څونه خرچه راځي څونه ریټ کې ورکوي دا 9000 روپۍ کې راځي ښه جي خرچه پې 9000 روپۍ راځي تیار کټ ملاوېږي ښه دا کټکي هم تاسو جوړ کړي جی او کټکو ته مو څنګه سوچ لاړو اکثر ماشومان یې ډېر خوښوي بس دا ماشومان ډېر خوښوي ما ته ګوره ماشومان لوبو څیزونه مشغولتیا څیزونه دي ښه ډېره مهرباني نو ګرانو کتونکو 9000 دي ښه دا وګوره دونه ښکلی کټ دی او ښه خواري پې شوي ده استاد اوس هم لګیا دی ښکو دی رنګ ورکوي 9000 روپۍ دي دوه علاقه ده نوهار ضلع ده او چې چا ته ضرورت وي داسې قسمه کټونو راشئ دوی سره ملاو شئ دوی سره کښېنئ دوی به ستاسو خیال ساتي کوشش به د دوی دا وي
چې ګاګ ته نه خفه لاړ نه شي. نو ډېره خواري کوي او ډېر ښکلي کټونه دي. د لرې نه ورته مونږ راتاو شو چې مونږ ولیدو. نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسي او مونږ ته راکړئ اجازت. بل الله په امان.